باچا خان په ډېره مدلله طریقه باندې هغې خور ته ووی چې ګوره په پښتو کې یو خوا خو تاسو وایئ چې مونږ مسلمانان یو مذهب مو دی نو دا سیس که چېرې بد وی نو د جمعې په هره جمعه کې خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه د هغه بیبیانې د هغې نومونه مونږ ویلی اخلو خو دا دې دپاره چې نه دا اسلام منې کړي دي او نه دا پښتو منې کړي دي او وخت په وخت باندې هغه دا ثابتول کوشش کړی دی چې دا کومه پرده چې دا د موږ د هندوستان اوسېدونکي یا د هندوستان د هندوانو سره د اوسېدونکو په وجه دا پرده موږ اخیستې ده کنې نو په اسلام کې که داسې د پردې سخت حکم وی نو په خانه کعبه کې په حج په موقع باندې به ښځې او سړي په یو ځای په حج کې نو په دې سلسله کې لکه چې څنګه مې وویل دا دوه درې پاڼې کې دا دوه درې حوالې مې راغښتې دي په ړومبي پښتون کې د میاګړی یو خور لیکي چې مونږ غریبانانې په ژوندونې د مړونو په حساب یو که د دیوال نه اخوا ته دنیا ورانه شي هم ته نه مونږ نه خبرېږو دا د پښتنو په خویندو او لوڼو لوی ظلم دی چې اول خدای لوڼو ته تعلیم نه ورکوي بیا که چېرې یو نیمه پکې د تور ټکي نه خبر شي نو هم د دنیا د حال د کام د حال د ملک او د اسلام د حال نه خبرېږي ځکه چې مونږ پس د قرآن شریف نه د پښتو یو څو کتابونه ویلي دي نو بغیر د پښتو نه بله ژبه مونږ له نه راځي او په پښتو کې هیڅ اخبار یا رساله نشته بیا عمده خور د خپلو پښتنو درنو پښتنو مشرانو نه دوه خواسته کوي څه یې ورته چې ګوره موږ درنه کالی بنارسۍ او سوچه پڼې نه غواړو موږ درنه کالی بنارسۍ او سوچه پڼې نه غواړو خو موږ ته خدای دپاره صرف دا د پښتو اخبار جاری کوي چې د دنیا نه خبرېږو چې یاره د کور د چاردیوالۍ نه هم دنیا څو ډانګه ده بل خواستې ورته دا وکړو چې دا تعلیم د په پښتو ژبه شي ځکه چې موږ خو په نورو ژبو باندې نه پوهېږو همدې د وجې د جهالت غټ سبب هم دا و چې پښتو ژبه کې تعلیم نه و باچا خان ورته لکه چې ما ووی چې مدلله خبره کوي هغه داسې هوا کې خبرې نه کولې هغه وی چې زمونږ بدقسمتي دا ده دا د باچا خان وینا ده چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې د اکثرو خلکو دا خیال دی چې ښځې زمونږ د غلامۍ دپاره پیدا شوي دي لیکن دا خبره بالکل غلطه ده لکه څنګه چې زمونږ د قوم په ډېرو معاملو باندې د ایرانی او د هندو تهذیب اثر دی همدغه شان دا خیال په مونږ کې د هندوانو سره د یو ځای اوسېدو په سبب پیدا شوی دی ګنې په اسلام کې دا بالکل نشته تاسو قرآن کتی شئ چې د سړي د ښځې او سړي په سزا او جزا کې هیڅ فرق نشته بلکې قرآن وایي چې تاسو د هغوی لباس او هغوی ستاسو دلته ټول مشران ناست دی څوک چې د قرآن شریف نه خبر یې د سیکولو د قرآن شریف د دویمې سپارې د هغه آیت ته اشاره ده هن لباسکم والا خبره چې کومه کیږي او حقیقت هم دا دی چې خدای د دې دنیا د نظام د چلولو دپاره ښځې او سړي پیدا کړي دي لکه څنګه چې د ښځې سړي ته ضرورت دی همدغه شان د سړي ښځې ته دا په دنیا کې دوه ملګري دي نو اوس که چېرې دوه ملګري په لار روان وي یو پکې جاهل وي او بل عالم هغه ورته د ملګرتیا هغه عالم ورته د ملګرتیا حقونه ښایي هغه یې نه مني بلکې ورته ټوکې ښکاري هغه ورته وایي چې مسافري ده د یو بل د خوشحالۍ او د آرام خیال ساتل پکار دی لیکن هغه ورپورې خاندي رسمونه او رواجونه چې هغه په دین کې منې دي او د دنیا او دین ته پې نقصان رسوي هغې نه یې منې کوي هغه وایي چې پخواني خلک نه پوهېدو اوس تاسو سبقونه ووینو پوه شوئ وغیره وغیره نو د دې ملګرتیا به څه حال وي د دې دپاره مشرانو له پکار دی چې دې طرف ته د توجه وکړي اوس لار دې ورته راوباسي د باچا خان دې ملاتړ په پښتنو ښځو کې همت پیدا کو او په هغې کې لکه ښکاري چې یو نوی ژوند وپکولی شو دا خبره بیا زیاتوم چې دا هغه ورځې او هغه کالونه دي چې خدایي خدمتګاري تحریک صرف او صرف یو سماجي تحریکو او تعلیم ته او پښتو ژبې ته زور ورکولو هغه لا سیاسي شوی نو ځکه په دې خبرو کې تاسو سیاست نه وینئ یو لیکواله د یو خور د پښتنو په خدمت کې بیا دا ولیکل چې که مونږ څه علم کړی وی نو داسې بې لاسو بې خپو به نه وو دا هغه خور ورته لیکي چې که مونږ څه علم کړی وی نو داسې بې لاسو بې خپو به نه وو او نه به زمونږ ژوند داسې د بېعزتۍ ژوند و خو که رښتیا وایم نو په دې کې زمونږ خپل هیڅ نقصان نشته که نقصان دی نو د نارینهو دی ولې که مونږ ښځې چېرته د خپلو حقوقو او د تعلیم نوم واخلو نو نارینه داسې خبرې وکړي چې زمونږ بیا دپاره خولې ګونګې شي
او مونږ ته بغیر د ناقص العقل نه بل څه نه وایي. زه حیرانه یم، دا ښځه هم دا زیاتوي، دا خور هم دا زیاتوي چې زه حیرانه یم چې مونږ کوم یو داسې سخت جرم کړی دی چې د هغې نه خلاصېدل ګران دي. که دا وایي چې حوا بیبي شیطان غولولي وه نو شیطان خو نر دی، زنانه نه ده. او که وایي چې د ښځو مکر په قرآن کې ثابت دی نو داسې خو د فرعون او د نمرود ذکر هم شته. نو څه ټول سړي یو شان شو؟ نه، په سړو کې هم ښه بد شته او په زنانو کې هم ښې بد شته. خو دغه ناقصې د دغې کسو میندې دي او دغه ناقصه هر وخت د دغې کسو په ښه راځي. مخکې دا کیسه روانه ده، زمونږ د ښځو حال یو بل مضمون دی. باچا خان ته مضمونونه راتلل شروع شو، هغه په من غټېدو. نو په هغې کې بیا یو بله ښځه همداسې لیکي چې هر یو کار چې سړی کولی شي، نه باچا، دا د باچا خان وینا ده چې هر یو کار چې سړی کولی شي ښځې هم کولی شي، ځکه چې ښځه او سړي په قواعد دماغي کې برابر دي. نو بیا څه وجه ده چې سړي خو د عالمان شي او ښځې د جاهلې وي، سړي خو د لوی لوی ډاکټران شي او ښځې د بغیر د زنګ او سپرکو نه بل څه ونه پېژني، سړي خو د لوی لوی لیډران شي او د کام خدمتونه دې کوي او ښځو له د کور د چار دیوالۍ نه بهر د تلو اجازت هم نه وي. سړي خو د انسانیت او شرافت زده کړي او ښځې د پخوانۍ زمانې په جهالت کې پرتې وي. واه واه، دا خو عجیبه او ښه انصاف دی. جینکو لا علم نشته، نه قدر نه د مور پلار په مال کې ورته حصه شته. جینکو لا علم نشته او نه ورته قدر شته، نه د مور پلار په مال کې حصه شته. دا هغه خور چې دا هغه بیا همداسې روان هغه وایي بلکې په مونږه پیسې هم اخیستی شي. دا لکه زیاتول غواړم چې په پښتنو کې د بده مرغه همدا دا کوم څیزونه چې دي چې نور څوک نشي ویلی خو موږ خپله ویلی شو چې په لور خور باندې کومې پیسې اخیستل په مختلفو نومونو باندې چې څوک وایي چې دا ولور دی، څوک څه هغه هم پکې ستایلی دی چې نه مو قدر شته، نه مو د مور پلار په مال کې څه حصه شته، بلکې په مونږه پیسې هم اخیستی شي او نه د کور نه چې د هغې مثال لکه د قبر دی د وتو اجازت. بیا عمده زنانه دومره جرأت په دې کې شته چې دا باچا خان ته لیکي چې د موږ حالت د پخوانو د عربو د حالت نه بد دی. پخوانو عربو خو بیا هم خپلې ماشومانې چې وي په وړوکوالي کې به یې شخې کې نو زه هغه د دنیا کې چې دا څه سخت پې تېرېدې دا یې نه دي لیدلي. یی چې موږ خو هغه شانتې مو راسره ونه کړل نو د موږ حالت ځکه د هغې پخوانو عربو د ښځو نه هم سخت دی. په هغوی مونږ کې فرق دا دی چې هغه زمانه کې به یې زر تر زره خښې کړي نو د سختو او د تکلیفونو او د ذلت د عمر د تیرولو نه به خلاص شوي. اوس مونږ باندې دا ټول تیریږي، ورته په غټو غټو ګورو خو څه کولی نه شو، نه ځان وژلی شو او نه په خپل عمر خوشحاله یو. خدای دې د داسې د ذلت د عمر نه د ټولو قومونو ښځې ساتي لکه چې د پښتنو ښځې تیروي. او بیا دا هم ورسره یی چې ګورې دا یاد لرئ چې د ښځو د جهالت نقصان صرف ښځو ته نه رسی بلکې سړو ته هم رسی. په اصلیت کې سړی او ښځه د یو ګاډي دوه پایې دي، که یو پایا خراب شي یا ماته شي نو ګاډی نشي تللی، یا د یو جسم دوه حصې دي، که یو حصه شله یا ګوزنۍ وي نو د جسم زور نیم وي بلکې ټول جسم بیکاره وي. تاسو لکه تل پکار دي چې د کوم جنکۍ تعلیم یافته وي هغوی څنګه بچي د خپل کام او د ملک د خدمت لپاره کوي، چې هغوی د خپل کام او د ملک د خدمت په لاره کې هر قسم قربانو ورکولو ته تیاروي. او که چېرې زه غلط وایم نو تاسو راته وښایئ چې ولې زموږ بچي خپل قوم او ملک په بیه خرڅوي او کام او ملک نه پیژني او دوی د لاسه زموږ کام او ملک بربادیږي او تباه کیږي. چونکه د پښتنو ښځې وایي چې جاهلې دي نو د دې جهالت اثر اکثر د هغوی په نسل وي. د جهالت په وجه په مونږ کې هر قسمه توهمات شته. د تیارې نه به مونږ او زمونږ اولاد یریږي. همداسې ده لکه دلته کې دا زه چې سمودی راسې راغلی ما نو وینم چې د دې ځای ماشومان په تورو تیارو کې هم ګرځي او په رڼا کې هم ګرځي. او موږ ماشوم چې بهر ته وځي ورته یو چې ګوره تیاره ته لاړ نه شي هلته کې یا بو دی یا پیریان دی. نو ما دا خبره په 1913 کې شوې ده او اوس 2011 دی. نو اوس هغه حال کې په پښتنو کې څه فرق نه دی راغلی. د تیارې نه به مونږ او زمونږ اولاد یریږي. بو به زمونږ د بال بچ خوړلو ته هر وخت تیار ناستي او پیریان به زمونږ په خویندو لونو راځي.
که وړوکی هلک جنۍ ناجوړه شي نو مور یې زر د سپرکو تلی ورکړي. ډاکټر صاحب به ښه پوهېږي که وړوکی هلک جنۍ ناجوړه شي نو مور یې زر د سپرکو تلی ورکړي. که شری پې باندې راوخېږي شری نری نری دانې چې په بدن راخېږي موږ ورته شری یو نه پوهېږم چې بره پښتانۍ په کوم نوم باندې پېژنئ ښه شری. که شری پې باندې راوخېږي نو دومره ګرم ګرم څیزونه ورته مور ورکړي چې بې نیټې د هغه خلاصی وکړي. که چېرې باد پې راشي نو د بادو بابا په هر کلي کې یو یا دوه موجود وي. ګنې په کڼمار غر کې د بادو سوری ګډ خو د سلګونو کالو راسې شته وړو ستړی کېږي نه. د دې ټولو تباهو څه وجه ده؟ صرف جهالت او بې علمي. هیڅ چېرې یو کام تر هغې پورې ترقي نشي کولی تر څو پورې چې د هغه کام ښځو کې تعلیم نه وي. ښځه چې د سړو سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ودرېږي او دواړه د ترقۍ په لاره ګامزن شي نو هله د ترقۍ څه امید کیدی شي. باچا خان په دې باندې خپله رایه داسې ورکړه زما د ادینې د خور سره بالکل اتفاق دی. خود غرضو سړو ښځو له د تعلیم او ترقۍ موقع نه ده ورکړي بلکې چې کومه درجه اسلام دوی لره ورکړې ده یو خان یو مولا یو میا یو سید یو بزرګ د خپل ګریوان کې وګوري چې هغه په خپل کور کې خپلو لوڼو خویندو میندو او ښځو له هغه درجه ورکړې ده. باچا خان په څو څو ځله دا ښکاره کړه چې تر څو پورې د یو قوم ښځې بیداري شوي نه دي هغه قوم اوچت شوی نه دی او د ترقۍ په لاره تګ نشي کولی. کوم وخت پورې چې د یو قوم ښځې د خپلو نارینهو سره څنګ په څنګ د ازادۍ په جدوجهد کې برخه وانخلي هغه قوم آزاد شوی نه دی. هغه د مور غېږه د ماشوم دپاره د تربیت اولینۍ پوړۍ ګڼله ځکه چې د بچو ټول تربیت د مور په لاس کې وي. هغه ویل چې د قوم هیڅ رسم و رواج تمدن او معاشرت تر هغې وخته پورې ترقي کړې نه ده چې تر کوم وخته پورې د هغې قوم ښځو محسوسه کړې نه ده او د هغې د اصلاح دپاره یې ملاتړ نه دی کړی.